बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ाइम डॉक्टर रईस ख़ान ज़ तاسو ته خوش آمدید وایم زموږ په نوې ویډیو سیریز کې په کومه کې چې به موږ د پاکستان په ټاپ ویپنز یا جنگي سازو سامان باندې بحث کوو. نننۍ ویډیو دغه سلسله پیله ویډیو دا اولنۍ ویډیو دا او په دې ویډیو کې به موږ د پاکستان په JF-17 تندر جهاز باندې خبره کوو. دا JF-17 تندر جهاز د پاکستان او د چاینا په میوچل کولابریشن سره جوړ کړل شوی دی او په دې کې داسې اډوانس او جدید ټیکنالوژي شامل کړل شوی دا چې د نننی دور یا د جدید دور د جنگي تقاضو سره د مقابله کولی شي. مخکې د اډوانس جهازونو لپاره په پاکستان په نورو ملکونو انحصار کولو لکه امریکا شوه، خو د دې جهاز د ډیزاین نه بعد د پاکستان په نورو ملکونو باندې د جنگي جهازونو لپاره کم انحصار چې دی هغه د کافي حد پورې کم شو. د پاکستان سره چې اوس کم JF-17 تندر دی نو دا بلاک 3 یا اډوانس جهاز دی، خو داسې نه و چې پاکستان एकदम دا بلاک 3 جهاز جوړ کړ. د دې نه مخکې چې کم جهاز و هغه بلاک 1 و. په بلاک 1 کې داسې چلو چې د هغې ایر ټو ایر کمبیټ یا ریډار سیستم یا سیلف پروټیکشن سیستم چې و هغه ریلیټیولی ویک و. د بلاک 1 نه بعد بیا پاکستان بلاک 2 جهاز جوړ کړ چې په هغې کې ریډار، ایر ټو ایر کمبیټ او سیلف پروټیکشن د دې بلاک 1 په نسبت لږ بهتره و. اوس د اوسنۍ بلاک 3 کم JF-17 تندر چې دی دا د ټولو نه اډوانس جهاز دی او د بلاک 1 او د بلاک 2 په نسبت باندې په دغه ډېر اډوانس ریډار لګېدلی دی. د دې نه علاوه د ایر ټو ایر کمبیټ کمه کیپبلیټي چې ده یا صلاحیت چې دی هغه هم ډېر زیات دی او د دې نه علاوه د دشمن د جهاز نه ځان ډېره په اسانه او په ښه طریقه پروټیکټ کولی شي. بل د دې JF-17 بلاک 3 جهاز کم ډیزاین چې دا انتهایی سلیک، نری او سټریم لاین دی او د دې په وجه باندې د پرواز انتهایی سټیبل وي او د په ایر ټو ایر کمبیټ یعنی په هوا کې د دشمن جهاز وشتل یا د هوا نه په ځمکې باندې د دشمن مختلف ځایونه ډېر په اسانه ټارګټ کولی شي. بل د یونیک ډیزاین د وجه نه دی په هوا کې بازیګړی اړولی شي، پاستر کیدی شي، خپل مخ بدلولی شي او ډېر په اسانه منیوربیلیټي کولی شي. بل په دغه چې کوم انجن لګېدلی دی هغې ته ټربو انجن ویلی کیږي او دا د جهاز لپاره چې کوم اولنی ترسټ یا فورس یا طاقت په کار وي چې د ځمکې نه دا جهاز هوا ته اوچت کي هغه ډېر په اسانه سره دغه ترسټ یا پاور مهیا کولی شي او د سکندونو په حساب سره دا JF-17 تندر د ځمکې نه هوا ته ورسي. بل د JF-17 تندر بلاک 3 سپیډ هم ډېر زیات دی او دی تقریبا 1352 کیلومتره فی غنټه رفتار کوي او خپل ټارګټ ته ځان ډېر زر رسولی شي. بل د جهاز په کاکپټ کې یا کم ځای کې چې پایلټ کینی په هغې کې اډوانس سکرینز لګېدلي او په هغې باندې ټوله ډیټا د دې پایلټ مخې ته وي چې هغه د پایلټ په ډیسیژن میکینګ یا د فیصلې اخیستلو کې د مدد کوي. د دې نه علاوه د پایلټ چې کوم هیلمټ اغوستی وي دا هم انتهایی اډوانس وي ځکه چې دې کې د سترګو مخې ته کومه شیشه لګېدلې ده په هغې کې هم ډیجیټل ډسپلی وي او هغه د دې پایلټ د دې سترګو سره کنیکټډ وي او پایلټ چې صرف د دشمن جهاز ته ګوري نو هغه به ایز ا ټارګټ لاک شي او بیا یې دا جهاز په میزایل سره ډېر په اسانۍ تباه کولی شي. د دې نه علاوه په د JF-17 تندر بلاک 3 کې یو ډېر اډوانس ریډار لګېدلی دی چې هغې ته AESA ریډار ویلی شي. دا ESA ریډار د دشمن جهاز ډېر په تیزۍ سره ډیټیکټ کولی شي او د دې نه علاوه د دې په الکترانیک وارفیر کې دشمن جیمینګ هم نشي کولی، دا جیم کولی هم نشي. د دې نه علاوه دا ریډار سیستم په یو وخت کې د یو نه زیات جهازونه ډیټیکټ کولی شي او داسې قسمه ډیټیکشن خاص کر په پیچیده جنگونو کې ډېر زیات مؤثر وي. بل په د JF-17 تندر کې ایر ټو ایر میزایل سیستم وي چې هغه په هوا کې د دشمن جهاز تباه کولی شي. بل په د ایر ټو ایر میزایل سیستم باندې دا جهاز نه صرف نږدې جهازونه چې هغه په سترګو په نظر راځي بلکې لرې جهازونه چې د سترګو د رینج نه بهر وي خو په ریډار باندې ښکاري هغه هم انګیج کولی شي، ټارګټ کولی شي او تباه کولی شي. دا جهاز نه صرف په هوا کې د دشمن جهاز ټارګټ کوي، تباه کوي بلکې ایر ټو سرفیس یعنی د هوا نه په ځمکه باندې هم د دشمن مختلف
ټارګټس تباه کولی شي. او د دې ښه خبره دا ده د دې جهاز یو بل ښه صلاحیت دا دی چې صرف د دشمن هغه ټارګټ ته به نقصان رسي او د هغې نه خواوشا کم پبلک پلیسز چې دي یا عوامي بلډینګز چې دي هغې ته به نقصان نه رسي. بل په دې جهاز کې یو ډېر اډوانس الکترانیک وارفیر سیسټم هم لګېدلی وي چې د هغې فایده دا ده چې د دشمن جهاز ډېر په اسانۍ سره ډیټیکټ کوي، خو ورسره د دشمن د جهازونو کم ریډار سیسټم چې دی هغه هم کنفیوز کړي او هغوی له دوکه ورکړي. او دا قسمه اډوانس الکترانیک وارفیر سیسټم د جهاز د سروایویبلیټي یا د دشمن د جهازونو نه د حفاظت لپاره ډیر زیات لازمي دی. بل دا نه ده چې دا جهاز صرف او صرف په ورځ کې د دشمن جهازونه یا مختلف ټارګټس تباه کوي، بلکې د شپې هم فولي فنکشنل وي او د شپې هم د اپریشنز کولی شي او د دشمن مختلف ټارګټس تباه کولی شي. د دې جهاز ډیزاین داسې دی چې د تقریبا په هر موسم کې خپل میشن لتلی شي، خپل میشن کمپلیټ کولی شي، که باران وي، سیلۍ وي، طوفان وي وغیره وغیره. د په هر قسمه موسم کې خپل میشن سکسسفولي اکمپلیش کولی شي. بل د جهاز د ډیزاین داسې دی چې د په ایمرجنسي سچویشنز کې ډیر په اسانه او ډیر په کم وخت کې د جنگ دپاره یا د جګړې دپاره تیارېدی شي. په فرض که د دې جهاز موازنه موږ د F-16 جهاز سره وکړو، کم چې موږ د امریکې نه اخلو، نو د هغې قیمت ډیر زیات دی د هغې په نسبت. دا جهاز په لږو کمو پیسو کې تیاریږي او د هغې نه خصوصیات ښه دي. بلکه فرض که د دې F-17 تندر موازنه موږ د انډیا د جهاز تیجاس سره وکړو، نو دا د هغې نه هم کافي اډوانس دی، ځکه چې په دې کې ډېر اډوانس ریډار سیسټم دی. ورسره د پایلټ سره یو ټرینینګ هم کېناستی دی شي چې هغه کیپبلیټي په تیجاس کې نشته. د دې نه علاوه کله چې انډیا په بالاکوټ باندې اټیک کړی نو پاکستان بیا د انډیا خلاف F-17 تندر او F-16 استعمال کړه، خو انډیا تر اوسه پورې دغه خپل کم تیجاس جهازونه چې دي په ریل کمبیټ یا په حقیقي جګړه کې نه دي استعمال کړي. بل د دې جهاز د کامیابی د دې نه اندازه ولګوئ چې د انټرنیشنل ملکونو په دې کې خاصی دلچسپي ده. لکه آذربایجان به واخلو، هغوی د سولیخ F-17 تندر جهازونو آرډر ورکړی دی چې د هغې ټوټل قیمت د $4 بلین نه سیوا دی. د دې نه علاوه عراق، ماینمار، نایجیریا هم په دې کې کافي دلچسپي اخیستې ده او د کافي جهازونو آرډر یې پاکستان ته ورکړی دی. بل پاکستان لګیا دی چې دا جهاز د حالاتو او د وخت تقاضو په حساب سره نور هم جدید کړي چې په مستقبل کې د نورو ملکونو د اډوانس جهازونو مقابله وکړي. بل په دې جهاز کې یو بل اهم خاصیت نیټورک سنټریک وارفیر دی چې د خپلو جهازونو سره په ریل ټایم کې کمیونیکیشن کولی شي او په یو وخت کې د خپلو نورو ملګرو جهازونو سره په دشمن باندې حمله یا د هغوی مقابله په اسانۍ سره کولی شي. دا زموږ نننی ویډیو په کومه کې چې موږ د پاکستان د F-17 تندر بلاک 3 جهاز په جنگي خصوصیاتو او صلاحیتونو باندې ډسکشن وکړو. زموږ د پاکستان د ټاپ ویپن دا سیریز به جاری وي. که فرض که دا ویډیو ستاسو خوښه شوي نو دا ویډیو لایک کړئ، خپل ملګرو سره شیر کړئ، زموږ دا چینل لازمن سبسکرایب کړئ. ملاویږو به تاسو سره په یو بله نوې ساینسي او خوندوره ویډیو کې. تر د هغې پورې د الله په امان.